اشنا ستا په دردونو باندې پایم ته مې خوښ یې اشنا ستا په دردونو باندې پایم ته مې خوښ یې ټپونه د زړګي مې درته ښایم ته مې خوښ یې او هغه را باندې خپل د ښایست ټول نازونه پلوري مننه هغه را باندې خپل د ښایست ټول نازونه پلوري زه پټ پټ ورته وایم لګیا یم ته مې خوښ یې مننه د کام د تهمتونو بار اوږو باندې راخلم قاضي صاحب ته ډالۍ چې د کام د تهمتونو بار اوږو باندې راخلم درځمه سم په چیغو درته وایم ته مې خوښ یې او زما د شعر خواږه به ولې ټول عالم ته نه ځي زما د شعر خواږه به ولې ټول عالم ته نه ځي چې تا پکې په دې الفاظو ستایم ته مې خوښ یې مننه او هغې ته مې د ولې په ځواب کې داسې وویل هغې ته مې د ولې په ځواب کې داسې وویل زه ځکه ستا لفظو ته په اشتیا یم ته مې خوښ یې مننه په تا د محبت د اظهار دا صحنه ښه نه وه په تا د محبت د اظهار دا صحنه ښه نه وه چې تا ویل شاهده زه دا ستا یم ته مې خوښ یې چې تا ویل شاهده زه دا ستا یم ته مې خوښ یې د ارمان تصویر یوټیوب ادبي چینل درنو لیدونکو هیله ده رک روغ اوسئ او د صحت جامو پر تن ولرئ یو ځل بیا کوربه مو فضل ربي شاهد او شرافت معصوم ستاسو په چوکټ کې حاضر شوي یو دا ځل نوي لیکوالانو او شاعرانو سره چې تر څنګ مې ناست دي صدیق الله جانان صاحب ده او بل هجرت الله هجران صاحب نو نور ملګري هم ناست دي ډېر زیات محترم استاد سلیم احمد او داسې نور ملګري هم ناست دي خوا ته مې لالاغا ورور ده او قاضي صاحب بلال ده نو ټول ملګرو ته به شعرونه اورو او نور ملګري به ترې خوندونه اخلي نو هیله تاسو سره هم شریک کړو په نوم سپارم جانان صاحب ته دا به تاسو خپل مکمل تعارف وکړي او بیا به دنه شعرونه واورو سلامونه نیکې هیلې احترامات خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت په جامو به سنبال اوسئ شاهد صاحب مننه مې صدیق الله او تخلص مې جانان ده د لغمان ولایت د مرکز پورې اړوند ده د تجارت د بر غونډۍ اوسېدونکی او د لغمان پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځی د پښتو د څانګې څخه فارغ یم ډېره زیاته مننه جانان صاحب هجران صاحب نه هم وپوښتو او دا به خپل مکمل تعارف تاسو ته وکړي وروسته بیا شعرونه خوندونه اخلو سلامونه نیکې هیلې احترامات به ومنئ هیله ده چې روغ جوړ به اوسئ زه هجرت الله او تخلص مې هجران ده د لغمان ولایت اوسېدونکی ډېره زیاته مننه هجران صاحب او جانان صاحب له نورو پوښتنو نه چې مخکې تاسو نه پوښتنې وکړو او هغه وکړو نو په لومړي سر کې دوستانو ته خپل یو شعر ډالۍ کوي چې تر څو له هغې شعر نه خوند واخلي او بیا به نور پوښتنې او بحث کوو سره زما په لاسونو کې ولچک پوټې زنځیر داجي زما په لاسونو کې ولچک پوټې زنځیر داجي رانه هر څوک غواړي دا نن سبا تصویر داجي او زما د راتللو یې په ځان څه نظرانه منلې زما د راتللو یې په ځان څه نظرانه منلې که چېرته زه شمه په پورې چمکې پیر داجي چې له هر چا نه مې تپوس کوي پوهېږي په دې چې له هر چا نه مې تپوس کوي پوهېږي په دې زړه یې له ما سره سینه کې دی اسیر داجي او مننه چې له هر چا نه مې تپوس کوي پوهېږي په دې زړه یې له ما سره سینه کې دی اسیر داجي او نن زنګېدلی بیا په لار درومي صدیق جانان مې مننه نن زنګېدلی بیا په لار درومي صدیق جانان مې یا دی خمار او یا یې کړی دی شبګیر داجي بس مننه ډېره زیاته مننه جانان صاحب هجران صاحب نه هم یو شعر واورو او بیا به نورې پوښتنې ترې وکړو غزل درته وایم هیله ده چې د خوښې وړ مې وګرځي غزل په دې ډول ده چې په ژوند باور نشته د بیا راتلو واده ونه کړې په ژوند باور نشته د بیا راتلو واده ونه کړې ارمانه پام چې ماشومانو ته کیسه ونه کړې زما وروستی سلګۍ د راشه د ښایست ملکې زما وروستی سلګۍ د راشه د ښایست ملکې زما وروستی سلګۍ د لاره کې دمه ونه کړې د پښتنو قاتلان واړه راتاو شوي رانه دا راته وایي چې د خپل رب ته سجده ونه کړې د مخخې په وخت یې دومره زنکدن کې ویل
د مخکې په وخت یې دومره د کدن کې ویل زه ستا په تمه یم چې بل سره رشته ونه کړي. بل ځای کې بیا وایي چې درد بیخي ډېر ده د پرهره مې بیا وینه راغله درد بیخي ډېر د مړې پلار کره د شپه ونه کړي. هجرانه دا خو د بېغوره خلکو خار دی ګوره. هجرانه دا خو د بېغوره خلکو خار دی ګوره. هجرانه دلته کې د زړه د درده هېڅ چاته ناره ونه کړي. هجرانه دلته کې د زړه د درده هېڅ چاته ناره ونه کړي. په ژوند باور نشته د بیا راتلو واده ونه کړي. ارمانه پام چې ماشومان کیسه ونه کړي. ډېره زیاته مننه هجران صاحب او جانان صاحب. ښکلي شعرونه و دوستانو سره هم شریک کړه. هیله دوستانو ترې خوندونه اخیستي.